په کراچۍ کې 9 تنه افغانان په جعلي روغتیايي اسنادو بهرنیو هېوادونو ته د تګ په تور نیول شوي دي. پاکستاني رسنۍ جیو نیوز راپور ورکړی په تیرو 3 ورځو کې د کراچۍ په جنا نړیوال هوایي ډګر کې 9 تنه هغه افغانان نیول شوي چې په جعلي روغتیايي اسنادو د درملنې په پلمه پاکستان ته راغلي وو او هڅه یې کوله چې له هغه ځایه بهر ته ولاړ شي. راپورونو زیاته کړې ده چې دغه افغانان له کابل اسلام آباد ته راځي او له دې ځایه نورو هېوادونو ته د تګ هڅه کوي. د پاکستاني چارواکو په وینا دغه ډول بهرنیان په اسلام آباد، لاهور او کراچۍ کې د امریکا او جاپان سفارتونو کنسلګریو څخه د امریکا او جاپان په ګډون د بیلابیلو هېوادونو ویزې ترلاسه کوي او بیا له پاکستان نه دغه هېوادونو ته ځي. د پاکستان د اف آی ای چارواکو وایي د پاکستان د ویزو د بندیدو له امله ګڼ شمېر افغانان د درملنې په پلمه د پاکستان ویزې ترلاسه کوي. د پاکستان د کډوالو اړوندو چارواکو زیاته کړې چې نیول شوي افغانان د اف آی ای د انساني قاچاق ضد څانګې لخوا د محکمې په حکم زندان ته لیږل شوي دي. د پاکستان د کډوالو د چارو د ادارې په وینا د دغه ډول افغانانو ویزې د اعتبار وړ دي خو په جال سره پاکستان ته راغلي او خپلو موخو ته د هغو رسیدنه جرم ګڼل کیږي.